امراض انتانی که واگیر می باشه بسیار زیاد، خواستن که اپیدمی میته و پاندمی میته سطح جهان واگیر میشه. اینا از خود پروتکل‌های خاصه که سازمان صحی جهان تهیه کرده، مسائل دفن از اینا که چطور صورت بگیره. راهنمودهای با وزارت محترم حج و اوقاف شریک ساخته شده و اشخاصی که فوت میکنه تحت نظر به قواعد و امو پروتکل‌ها دفن میشه که از تردد جلوگیری شود، چطور تمام مسائل دینیش مد نظر گرفته شود. اونا در قسمت کارش در کمیته مخصوصی است که کار کرده و در اختیار است. مثلا مریضی که دیروز در هرات فوت کرد با تمام استطبابات خاصش اینا دفن شده، بدون شک که بعضی از اگر تجمعات زیاد باشه اینا باشه و هر کس به تماس میت باشه بدون وسایل محافظتی و اینا، این خود خطرناک شده میتونه. به اون خاطر راهنمودی است که در راهنمود واضح ذکر شده که کی کدام لباس باشه، عالم دین در کجا باشه، تعداد نفر چقدر باشه، کی در هر ولایتی که کار صورت میگیره. بازم کمیته مخصوص معلومات با خانواده میت شریک میسازه و طبعا که تا حال هموطنان ما همکار بودن. تاسو پیږئ چې د ویټامین ډي ښه منبع د لمر وړانګې دي، د شیشې شاته نه چې مخامخ ورته معروف شي، ځکه د شعاع د ماورای بنفش شکل د بي الټراوایلټ بي دا د پوستکي نه جذبیږي او ویټامین ډي په بدن کې جذبوي چې بیا هغه میکانیزم څنګه کلسیم جذب ته زمینه مساعدوي. که د ورځې خوا خاصتا د غرمې ته نږدې ویټامین لمر ته معروض شي د 15-20 دقیقو دپاره دا ډېر ښه چې پوستکي باندې مستقیم د لمر وړانګې دغه کړي. مریض ویټامین ډي بیا وجود کې تولیدېږي هغه عمره چې د وجود ضرورت وي. او ضمنا یو تعداد خواړه دي چې ویټامین ډي لري، شودې ښه دي، ماهي، تونه ماهي، نور انواع د ماهیګانو دي چې دې نه هم کولی شي دوی هګۍ ویټامین ډي لري، مقدار کم ده اما چې د څو خوړو نه یو ځای شي د بدن ضرورت رفع کوي. او ضمنا ویټامین سي لکه چې ما وویل تناب، لیمو، نارنج د کې نشته، کیوي ډېر منبع د ویټامین سي ده، ګلپي، براکولي چې ګلپي ته مشابه ده د هغې نه ویټامین سي، مرچ خاصتا دولمه مرچونه چې دي ژیړې، سورې، شنې ټول یو اندازه مرچ لري، دین استفاده وکړي. او شلغم د ټول ویټامین سي لري چې زموږ درانه وطنوال کولی شي چې د دې ترکاریانو نه استفاده وکړي او د خپله ضرورت رفع کړي. ډېره مهمه موضوع دا ده چې څنګه موږ وکولی شو دفاعي سیستم د بدن تقویه کړو. هغه میکانیزمونه لري چې ما وویل، هغه وطنان چې سګرټ څکوي هیله ده چې سګرټ ترک کړي یا مقدار کم کړي او ضمنا منظم ورزش وکړي. څوک چې وزن زیات ده وزن دې کم کړي، ځکه چاقي خپله نور امراض ته زمینه مساعدوي. او که متممه امراض لري لکه لوړ فشار او نور امراضونه هغه دې تداوي کړي. سټرس یا اضطراب ډېر ستونزمن ده، کوشش وکړي چې په کافي اندازه ویده سي او د سټرس یا اضطراب نه هم مخنیوی وکړي. مختلف میکانیزمونه دي چې هغه دوی کولی شي چې د ورزش ډېر ګټه ورته رسوي او انشاءالله بدن سیستم دفاعي باید تقویه شي. خو هر کله چې زموږ واقعیت کم شي او وینو موږ او تاسو چې په یو دغه کې ژوند کوو قاره کې، که څه ګاونډي هیوادو کې واقعیت زیاتېږي او د کنټرول نه مدیریت یې کنټرولېږي نه، بې له شکه زموږ او تاسو زیانمني هم زیاته ده. او که چیرې ګاونډي ملکو کې کنټرولېږي واقعیت د هغوی کمیږي، بې له شکه چې دا مستقیم تاثیر په موږ هم لري، ځکه زموږ زیات مهاجرین هلته دي، محصلین په ګاونډي ملکو کې دي، راکړه ورکړه زیاته ده تجارتي. که چیرې هغوی کنټرول وکړه شي بې له شکه موږ به هم موفق اوسو. خو بیا هم موږ د خپل اقدامات نیولي، تر اوسه هم په مقایسه د نورو ملکو واقعیت هم دومره زیات نه دي او د مرګ او مړینې کچه هم ډېره لوړه نه ده.
مننه. جهاني څېړنې چې تاسو ګورئ یو ځل وایي چې دغه دوا موثره ده، بیا ګوري ناامیدېږي، بیا چې بله دوا. دلیل یې دا ده چې دا ویروس ته اوسه نه ده پېژندل شوی. دښمنه چې ښه شناخت ونه لرې د نظام په حساب هېڅکله نشه کوی چې ښه اقدامات ورته ونیسئ چې څه ورسره وکړم. ستونزه په دې کې دا ده چې د ژنټیکي لحاظ نه دا مشابه د نورو کورنۍ نه ده، دا ټایپ د کرونا وایرس چې ده. په چین کې تاسو ولیدل چې د مرګ مړینې کچه یې 2-3% اما په ایټالیا کې ګورو چې د 18% نه زیاته شوه. نو دا ډېرې عمیقې څېړنې ته اړتیا لري چې مطالعه شي چې ولې دا ویروس په هغه ملک کې دومره او په د ملک کې دومره قرباني نیسي. یا تغییرات چې په مریضانو کې لیدل کېږي دا وخت اړتیا لري. جهاني ریسرچونه چې تاسو ګورئ د نړۍ ریسرچونه چې ګورئ دومره د امیدوار کننده نه دي چې په ډېر نږدې راتلونکي کې دوی واکسین ولري او یا د دوا ورته ولري. ځکه واکسین چې جوړیږي هغه بیا د کلینیکي ازمایښت لاندې نیول کېږي، په کس باندې تطبیقېږي چې کس بیرته چې ویروس ته معرضېږي آیا معافیت لري که نه لري. دا وخت نیسي. حداقل زه خو ویلی شم چې د 4-5 میاشتو کې هېڅ امکان ولري او تداوی که دوا ورته جوړه شي چې تاثیر ولري په دې ویروس باندې دا به ډېر زیات موثریت ولري. ولیدل شي چې د نوي کال مخکې د ژم نه څه اقدامات نیسي، خو نړۍ پې کار کوي اما تر اوسه بریالی شوې نه ده چې هم دوا یا هم واکسین جوړ کړي. ما یو راپور ولیده چې یو ورور و کار یې کوه، بوټونه یې ګنډل چې موچې ورته وایي موږ تاسو. سوال ترې نه وکړه خبریال چې ته ولې راغلی کرونا؟ وایي زه د کرونا په باره کې ډېر زیات معلومات لرم اما څه وکړم د فقر او بېچارګي کرونا مجبور کړی یم چې راشم دلته کار وکړم. نو زما هیله دا ده چې ډېره پاملرنه وشي دوی ته. اوس خو هغه د تقریبا 100 میلیونه ډالره نور کومکونه هم د نړیوال بانک خانه کېږي افغانستان ته او دوی ته به انشاءالله چې توجه وشي. دا ډېر یو آسیب پذیر ګروپ ده. تر هغو چې مرسته د دولت خانه ورته کېږي زما هیله د ټولو هموطنانو ده چې دوی د دې ورونو لاس ونیسي، ځکه دغه یې وخت ده چې یو بل ته موږ او تاسو مرسته وکړو.